Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. زما رحیم زاده او یو نن یو پیر بیا د بیسیک انګلیش ګرامر په سلسله کې د خپل لیکچر سره حاضر خدمت یم. راځي د نن لیکچر طرف ته. نن چې کوم مونږه بیسیک انګلیش ګرامر کې کوم ټاپک ډیسکس کوو هغه زموږ سره دا دی. What is a sentence? یو سنټنس څه ته وایي؟ What are the elements of a sentence? د یو سنټنس کم حصې دي یا کم اجزا دي؟ سنټنس جمله زموږ سره په انګریزي کې د دې مونږه ډیفینیشن داسې کوو. A sentence is a group of words that make a complete sense or meaning. Sentence د الفاظو هغه مجموعه ته وایي چې هغه موږ له یو مکمله معنی راکوي. Examples دې مثالونه زمونږ د درې مثالونه دي. Ahmad speak English very well. The sun rises in the east. She is driving a car. کومنګه په دې درېواړو سنټنسز باندې یا جملو باندې موږ غور وکړو نو دا موږ له درېواړه صحیح او مکمل معنی راکوي. لہذا دا درېواړه زموږ سره د سنټنس په تعریف کې راځي او دا د انګریزي سنټنسز دي. Parts are elements of sentences. The sentence حصے یا اجزا ازمون سره دادی. Number 1 subject, number 2 predicate, number 3 complement, number 4 object, number 5 verb, number 6 adverbial. منګه د دې اوس په نمبر دی یو وضاحت کوو. Number 1 چې موږ سره سبجیکټ دی د تمنګه فاعل مو وایو. Subject is a word or group of words which names a person, a place, an idea or a thing in the sentence or doer of an action in the sentence is called subject. سبجیکټ چې دی دا زموږ سره یو لفظ هم کېدی شي یا دا زموږ سره د الفاظو یو ګروپ هم کېدی شي او هغه به په سنټنس کې د یو سړي د یو ځای یا د یو خیال یا د یو څیز نوم چې دی هغه به پیش کوي. یا په نور الفاظو کې په یو جمله کې چې کوم څیز څه کار کوي نو هغې ته مونږه سبجیکټ ویلی شو یا هغې ته مونږه سبجیکټ وایو. فار ایگزامپلز دا زموږ سره یو څو مثالونه دي. سلیم bought his brother a car. دې سنټنس کې سلیم چې دی دا زموږ سره فاعل دی، سبجیکټ دی. دا ولې دی؟ که مونږه سوچ وکړو په دې جمله باندې نو په دې جمله کې د اغستو چې کوم کار دی دا سلیم کوي. لہذا سلیم چې دی دا د دې جملې یا د سنټنس سبجیکټ دی. It rained heavily last night. دغه رنګې په دې جمله کې اټ چې دی دا سبجیکټ دی. په دې تھرډ جمله کې چې دی getting up early in the morning is important for health. دې کې اوس دا getting up early in the morning دا د الفاظ یو ګروپ دی خو دا دلته کې سبجیکټ کار کوي. دا ټول ګروپ د سبجیکټ کار کوي. Getting up early in the morning یعنی سار پاسېده چې دا د صحت لپاره ډېر اهم دي. نو دا زموږ سره دا ګروپ زموږ سره د الفاظ کوم ګروپ دی دا سبجیکټ په تور باندې کار کوي په دې جمله کې. سیکنډلی زموږ سره چې کوم د جملې څه د هغې ته موږ پریډیکیټ وایو، دې ته موږ خبر هم وایو. د پارټ of the sentence which provides information about the subject is called predicate.
د سنټنس یا د جملې هغه حصہ چې هغه موږ ته په یو جمله کې د سبجیکټ متعلق معلومات راکوي، انفارمیشن راکوي، هغې ته موږ پریډیکیټ وایو. پریډیکیټ از فردر ډیوایډډ انټو، پریډیکیټ موږ بیا په دوه حصو کې تقسیموو، یو ته موږ وایو اپریټر، بل ته موږ وایو پریډیکیشن. اپریټر چې دی د auxiliary verb or a verb which introduce a question is called operator. په یو جمله کې چې کم یو ورب یا یو auxiliary verb کم چې د سوالیه جملې دپاره د انټراګیټیو جملې د جوړېدو دپاره استعمالیږي، هغې ته موږ اپریټر وایو. predication, the group of words other than the operator is called predication. نو په یو جمله کې چې موږ اپریټر لري کو او باقي څه چې کوم پاتې شي هغې ته موږ بیا وایو predication. explanation د دې موږ سره دا یو جمله ده چې موږ په دې لږ غور وکړو، دا موږ لږ انالایز کړو، نو موږ ته به لږه واضح شي. کریم will have washed the car. په دې سنټنس کې کریم چې دی دا زموږ سره سبجیکټ دی، will دا زموږ سره اپریټر دی، ځکه که موږ دا will مخکې راولو نو will کریم have washed the car، دا will چې دی ځکه اپریټر دی چې دی به د دې جملې نه انټراګیټیو جمله جوړوي، لہذا دا will چې دی دا اپریټر دی. باقي چې کوم حصه پاتې شوه have washed the car، دا زموږ سره پریډیکیشن دی. اوس موږ دا سټرکچر اف د سنټنس د یو جملې لږ انالیسس کول غواړو چې د جملې د ډایګرام په ذریعه د جملې کمې کمې حصې دي زموږ سره. دا زموږ سره یو سنټنس دی چې هغه کریم will have washed the car. دې کې دا کریم چې دی دا زموږ سره سبجیکټ شو او will have washed the car دا زموږ سره پریډیکیټ شو. دا پریډیکیټ موږ فردر په دوه حصو کې تقسیمولی شو، یو زموږ سره شو اپریټر او بل زموږ سره پریډیکیشن. نو دا ویل زموږ سره اپریټر شو او have washed the car دا زموږ سره پریډیکیشن شو. که موږ دا جمله راوالو او دې موږ لږ وضاحت وکړو نو will کریم have washed the car، په دې کې دا ویل چې دی دا اپریټر دی، دا ځکه اپریټر دی چې دا هغه لفظ دی کم لفظ چې د دې جملې نه سوالیه جمله جوړوي. نو دا ویل دی، لہذا ویل چې دی دا د انټراګیټیو دپاره استعمالیږي په دې جمله کې، دا زموږ سره اپریټر دی. کریم زموږ سره سبجیکټ دی او دا باقي چې دی have washed the car دا زموږ سره پریډیکیشن دی، دا موږ د سبجیکټ متعلق معلومات راکوي. تھرڈ نمبر زموږ سره دی د جملې چې کوم حصه ده کمپلیمنٹ. A word or a group of words which add something to the meaning of subject or object in the sentence is called complement. په یو جمله کې یو لفظ یا د الفاظو یو ګروپ چې دی چې هغه موږ ته د سبجیکټ او د ابجیکټ معنی چې دی هغه مکمل کوي، د هغې په معنی کې څه اضافه راولي، نو هغې ته موږ وایو complement. It is two types, that is subject complement and object complement. د complement بیا زموږ سره دوه قسمه دی، یو ته موږ وایو subject complement او بل ته موږ وایو object complement. نمبر 1 زموږ سره subject complement نه د نوم نه پته لګي چې دا د subject سره چې د څه الفاظ څه معنی اډ کوي. A word or a group of words which add something to the meaning of a subject in the sentence is called subject complement. یو لفظ یا د الفاظ یو ګروپ چې هغه په یو جمله کې د سبجیکټ سره څه اضافي معلومات اډ کوي، څه اضافي معنی اډ کوي، نو هغې ته موږ وایو سبجیکټ کمپلیمنٹ. مثلا دې مثال ته موږ وګورو کریم از ناو منیجر ان د بینک. په دې جمله کې کریم چې دا سبجیکټ دی او منیجر چې دی دا زموږ سره سبجیکټ کمپلیمنٹ دی. که موږ خیال وکړو د منیجر چې دی دا لفظ دی دی لږه سیوا چې دی معلومات د کریم سره اډ کړي دي چې کریم چې دی دا په بینک کې اوس منیجر دی، لہذا دا سبجیکټ کمپلیمنٹ شو. دا سبجیکټ شو کریم او دا منیجر چې دی دا زموږ سره سبجیکټ کمپلیمنٹ شو. آبجیکټ کمپلیمنٹ. A word or a group of words which add something to the meaning of an object in the sentence is called object complement. یو لفظ یا
د الفاظو یو ګروپ چې دی چې هغه په یو جمله کې د ابجیکټ په معنی کې څه اضافه راولي هغې ته موږ وایو ابجیکټ کمپلیمنټ. فار ایگزامپل he appointed him the vice principal. نو په دې جمله کې زموږ سره دا هم چې دی دا زموږ سره ابجیکټ دی او د وایس پرنسپل چې دی زموږ سره ابجیکټ کمپلیمنټ دی. نمبر 4 زموږ سره دی ابجیکټ. A word which receive an action or a word which is acted upon by a transitive verb in the sentence is called object. په یو جمله کې هغه لفظ چې هغه یو اکشن یو عمل چې دی هغه اصیله یا ریسیو کوي یا هغه ټکی چې په هغې باندې ټرانزیټو ورب چې دی کار کوي ټرانزیټو ورب چې دی هغې ته خپل اکشن چې دی ټرانسفر کوي نو هغې ته موږ څه وایو ابجیکټ وایو. یا پښتو کې په یو جمله کې هغه ټکی چې په هغې باندې څه کار کیږي نو هغې ته موږ وایو ابجیکټ یا ته وایو مفعول. There are two types of objects, that is direct object and indirect object. زموږ سره د object بیا دو قسمه دی یو ته موږ وایو direct object بل ته موږ وایو indirect object. explanation به موږ د دې وکړو. اکرم write a letter. په دې سنټنس کې a letter چې دی دا زموږ سره object دی زموږ سره direct object دی. په سیکنډ دا کې اکرم write a letter to اسلم. په دې سنټنس کې a letter چې دی دا زموږ سره direct object دی او to اسلم یا اسلم چې دی زموږ سره indirect object دی. او په دې بل سنټنس کې اکرم write اسلم a letter په دې کې هم زموږ سره اسلم چې دی دا indirect object دی او a letter چې دی دا زموږ سره direct object دی. اوس د دې استعمال چې دی direct object د indirect نه مخکې هم راتلی شي او وروسته هم راتلی شي. خو چې کله direct object د indirect نه مخکې راځي نو منځ کې به یې preposition لګي لکه څنګه چې دا ټو لګېدلی دی. او کله چې indirect object د direct نه مخکې راځي بیا د دې preposition د لګولو ضرورت نشته دا به یې موږ حذف کوو. صرف دقه یو رول یاد ساتئ. پنځم نمبر چې دی ورب دی یا موږ ته فعل وایو. A verb is a word or a part of speech which shows an action, existence or state of being in the sentence. ورب چې دی یا فعل چې دی دا زموږ سره د جملې یو ډېر اهم ټکی دی او دا ځان له یو پارټ اف سپیچ دی او دا موږ ته په یو جمله کې څه عمل یا ایکشن ښیي ایگزسټنس او سټیټ اف بینګ ښیي یا موږ ته څه حالت ښیي د یو څیز. ایکسپلینیشن به موږ داسې وکړو چې دا زموږ سره یو څو سینټنسز دي. علي رنز په دې کې موږ خیال وکړو دا رنز زموږ سره چې دی یعنی علي منډه وایي دا رن چې دی دا زموږ سره ورب دی او دا موږ ته یو ایکشن ښیي یعنی منډې وهلو دا ایکشن موږ ته ښیي. اکرم سپیکس انګلیش ویری ویل په دې کې سپیک چې دی دا زموږ سره ورب دی او دا موږ ته ایکشن ښیي یعنی موږ ته دا ویلو چې کومه دغه دی عمل دی دا ښیي. عادل ایز ا سټوډنټ عادل یو طالب علم دی نو ایس چې دی دا زموږ سره ورب دی دا موږ ته ایگزسټنس ښیي یا سټیټ اف بینګ ښیي چیرې دا عادل یو سټوډنټ دی. Adverbial is a word or a phrase which act like an adverb in the sentence. Adverb مونږ ویلی دی یا مخکې انشاءالله مزید بیا دوباره به وایو په پارټ اف سپیچ کې به راځي. نو adverb چې دی عام طور مونږ وایو چې هغه لفظ چې هغه په جمله کې د ایڈجکټیو سره یا د ورب سره یا د بل د ایڈورب سره دای په معنی کې څه چینج راولي هغې ته مونږ ایڈورب وایو. او ایڈوربیل چې دی دا زموږ سره یو ټکی دی او یا زموږ سره یو پریز دی چې هغه د ایڈورب په شانتي په جمله کې کار کوي. ایگزامپلس دي وی ریچ د آفیس جسٹ ان ټایم. په دې کې دې سنټنس کې جسٹ ان ټایم چې دی دا زموږ سره ایڈوربیل دی ځکه د کار د ایڈورب په شانتي دی. هی سپیک کایندلی
کایندلی چې دی زموږ سره ایډوربیل دی. شي واکس ویری کویکلی انډیډ. ویری کویکلی انډیډ په دې جمله کې زموږ سره ایډوربیل دی. دا شو زموږ سره د سینټنس مختلف حصے او د سینټنس تعریف. امید لرم چې تاسو به سنس د دینا تاسو زده کړه وکړئ او ډېره زیاته مننه، ډېره شکریه د ویډیو د کتو دپاره. او ریکویسټ مې دا دی چې زما د چینل تاسو سبسکرایب کړئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې مزید ښه مواد د خپل چینل دپاره تیار کړم او تاسو ته یې پیش کړم. تھینک یو ویری مچ فار واچینګ. خدا حافظ.